قرباني پر چا باندې واجب ده؟ د قرباني د وجوب شرایط څه دي؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، د قرباني د وجوب لپاره یو څو شرایط دي. اول شرط دا چې مسلمان وي. دویم شرط دا چې بالغ وي. پر نابالغ باندې قرباني واجب نه ده که څه هم صاحب نصاب وي. دریم دا چې عاقل وي. عقل ورته ضروري دی. پر لیونی یا مجنون باندې که څه هم صاحب نصاب وي قرباني واجب نه ده. او څلورم شرط دا چې مقیم وي. پر مسافر باندې که څه هم صاحب د نصاب وي قرباني واجب نه ده. دلته هغه مسافر مراد دی چې هغه د خپل کوره 48 میله یا په بل حساب 70 یا 80 کیلومتره سفر کړی وي او هلته دی د 15 ورځو تیرولو یا د دې څخه د زیات ورځو تیرولو اراده نه لري، بلکې د هغې څخه کم وخت تیروي، نو هلته پر ده باندې قرباني واجب نه ده. که چیرې دغه مسافر بیا د اختر په دې 3 شپو کې مقیم سو او صاحب نصاب وي بیا هم قرباني ور باندې واجب ده. او هغه مسافرین چې په بل ځای کې دوی هلته د 15 ورځو څخه زیات وخت تیروي، میاشت، 2 میاشتې، 15 میاشتې، کال، نو چې دوی صاحبان د نصاب وي قرباني ور باندې واجب ده. او پنځم شرط نصاب دی چې صاحب نصاب وي. پر هغه چا باندې قرباني واجب نه ده چې هغه صاحب نصاب نه وي. د قرباني د وجوب د لپاره چې کم نصاب دی هغه کې اجمالی خبره ده، مختصره خبره ده چې پر کم چا باندې زکات فرض وي پر هغه باندې قرباني واجب ده. خو که پر چا باندې زکات نه وي فرض پر هغه صدقه الفطر واجب وي. یعنی د په کوچنی اختر کې خپل مال ته حساب کړی وي، د کور زائد سامان ته حساب کړی وي او پر د باندې صدقه الفطر واجب وي، نو پر هغه باندې قرباني هم واجب ده. ان شاء الله د قرباني تفصیلی نصاب بیا هم بیان کو. دا شریط فرد المحتار کی راځي او دا شان په الفتاوى الهندیه کی راځي او امام سرخسی رحمه الله په المبسوط کې نقل کړي او دا شان په جواهر الفقه کې راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.